سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن زموږ ویډیو د کرتارپور راهداري په باره کې ده چې عمران خان سیکانو له ولې دومره سهولت ورکو او کرتارپور راهداري یعنی سیکان به اوس ګورونانک له د هغه مزار ته راځي. نو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرورت وي. دوستانو، الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې هندوان او یهودیان به کله هم د مسلمانانو ملګري نشي. نو عمران خان دا رنګې د اسمان نه راکوشو چې دی به اوس د سیکانو او د مسلمانانو ترمنځ روغ راولي چې الله تعالی وایي چې دی به د مسلمانانو ملګري نشي کېدی، چې دی کوم ځای کې د مسلمانانو ملګرتیا کوي نو هغلته کې مسلمانانو له کندې ګوري. چې پاکستان د سیکانو دپاره کرتارپور راهداري کولو که نو هغلته کې انډیا بابري مسجد چې هغې باندې د پاکستان حق یعنی په هغې باندې د مسلمانانو حق نو هغې هندوانو له ورکو. دلته کې پاکستان د هغې دپاره د یو امن پیغام ورکو، هغلته کې هندوانو د پاکستان دپاره د جنگ یو پیغام ورکو. نو دوستانو، چې الله تعالی فرمایلی دي او هم هغه رنګې کیږي لګیا دی، نو بیا ولې عمران خان سیکانو له دومره سهولت ورکو او سیدو پکې دومره رامخکې شو، حالانکې چې د سیدو په دې کې خپل مفاد و، هغه پخپله هم سیک دی. هغه هم دا غوښتل چې هغه د ګورونانک مزار ته راشي او سیکانو ته ډېر سهولت شي. چې کله پاکستان په 1947 کې ازادېدو نو ټولو نه زیات مړي هم سیکانو کړي، په لکونو باندې مړي سیکانو کړي چې په کم سمندر کې مسلمانان راوړېدل نو په هغه سمندر کې د پاسه ټولې وینې ګرځېدې زموږ د مسلمانانو او هغه هم دې سیکانو کړي وي. او اوس عمران خان دې سیکانو له دومره سهولت ورکو. نو دوستانو، تاسو د دې په باره کې څه وایي چې دا عمران خان ښه کار وکړو یا غلط کار وکړو؟ پاکستان خو یې هسې هم تباه کړو، خو اوس هندوانو له دا رنګې سهولتونه ورکوي چې په هغې باندې د ټولو پاکستانیانو زړونه ازارېږي. نو دوستانو، نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم په دې باندې اواز اوچت کړي او عمران خان باندې لعنت ووایي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.